هر څومره چې وایم خوستا شان کمد جاب می عجز تعریف محترم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره. الله مو حافظ و ناصر سا یو ورور د پاکستان د مومندو ایجنسی نه پوښتنه کړې ده د صلاح الدین ایوبی رحمه الله په اړه دی وی چې موږ ته خلک ډیر صلاح الدین ایوبی یادوي د په اړه لږ معلومات راکا. نو محترم وروره، صلاح الدین ایوبی صلاح الدین د نجم الدین زوی و. صلاح الدین ابن نجم الدین الایوبی دی په اصل کې کوردی وروره د چې په دنیا کې یو مشهور قبیله د اکراد کوردان. صلاح الدین ایوبی رحمه الله په 1532 کال کې د عراق په مشهور ښار تکریت کې پیدا شوی ده چې د عراق تقریبا یو شمالي ولایت ده. صلاح الدین ایوبی رحمه الله عابد، مجاهد، مسلمان انسان تیر سوی ده. صلاح الدین ایوبی رحمه الله محترمه د عدل دسی و نمونه تیر سوی ده. علما په کتابونو کې ذکر کوي چې صلاح الدین ایوبی کله چې د اسلامی امت واکمن و د عادت دا و چې اره پنجشنبه او هره د دوشنبه په ورځ باندې یعنی یوم الاثنین او یوم الخمیس دی با په یو عام مجلس کې کېناسته. فقها، قاضیان، علما دا ټول به ورسره ناست ول، که په سفر کې به وو که په حضر کې به وو. هر مظلوم به چې عریضه ورته راوړله چا یې دروازه مخه نه نیوله. یعنی دا د عدل یوه نښه وه چې د په بادشاهي کې به عام خلکو سره په ښکاره باندې ناست و. د جمعه کې 2 ورځې او د خلکو په مابین کې به یې فیصلې کولې. دومره لوی عادل انسان و چې یو وخت کې یو سړي په ده دعوه وکړه چې تا د ما غلام له ما نه اخیستلی ده. د صلاح الدین ایوبی رحمه الله یو قاضي و، قاضي ابن شداد ورته ویلې. قاضي ابن شداد بیا فیصله وکړله، دی ورسره ودرېده. یعنی قانون خدا ده چې قاضي ته به هغه خصمین مدعی و مدعا علیه یو رقم ته کینی، نو دی همغسې ورته کېناسته. اگر چې بیا قاضي فیصله په دې وکړله چې هغه سړی په ناحقه و، خو بیا هم دغه سړي ته څه ونه ویلې، نور مال و دولت یې ورکړ. صلاح الدین ایوبی رحمه الله هغه سړی و چې په دنیا کې په هغه زمانه کې چې دا ټیکسونه، مالیات په مخکینی حکومتونو کې رواج سوي ول، دا ټول د لغوه کړل. یو له هغو نه دا و چې حاجي صاحبان به حج ته تلل، له هر حاجي نه به 2.5 دیناره سره زر اخیستل کېدل. حاجیان به چې حج ته تلل د حجاز په لاره کې د دې په خاطر تیر اخیستل کېدل چې هلته بیت الله او مدینه منوره جوړیږي په دغه نامه باندې. دی چې راغی دا ټول یې لغوه کړل، ځکه د ویلي چې دا د اسلام نه خلاف کارونه دي. او صلاح الدین ایوبی رحمه الله لوی مجاهد و، تر ټولو نه ډیر خوند ته جهاد ورکاو. هر وخت به دغه حالت ډیر خوند ورکاو چې دی به خپلې خیمې د جهاد کې ناست و، ښي و چپ طرف ته به بادونه ترې لګېدل. دغه حالت دته یو عجیب خوند ورکاو. صلاح الدین ایوبی رحمه الله په خپل ژوند کې لویې قربانیانې کړي دي. وروره د صلاح الدین ایوبی په اړه باندې خو بیخي اوږدې بحثونه سته. محترم علما وی په تاریخ کې داسې فاتح چې په مسلمانانو ډیر مهرباني داسې فاتح بل څوک نه ده تیر سوی لکه صلاح الدین ایوبی غوندې. داسې فاتح و چې تر ده نه بل ارحم په مسلمانانو نه ده تیر سوی. صلاح الدین ایوبی رحمه الله د اسلام په تاریخ کې د بیت المقدس فاتح تیر سوی ده. صلاح الدین ایوبی بالیان سره چې کله د نصرانیانو د صلیبي جنگونو
مشر و د حطین د جنگ نه وروسته د بیت المقدس فتح الله د ده سړي په لاس باندې کړې ده. دا هغه لوی مجاهد ده صلاح الدین ایوبي رحمه الله. د جمعې په ورځ د رجب 28مه ورځ وله چې 1583 کال و، الله عز وجل د مسلمانانو اولینی قبله بیت المقدس د ده په لاس باندې فتح کړه. وکانه یوما مشهودا، داسې یوه ورځ وله چې بیخي ډېر انسانان دې ورځې ته را حاضر سوي ول. ورفعت الاعلام الاسلاميه على اسوار مدینه المقدسه، د اسلام بیرغونه د بیت المقدس په دیوالونو پورته سول. واستمر حصار صلاح الدين للمدينة 12 يوما بسقوط القدس انهار امام صلاح الدين معظم المدن. محترمه د تاریخ یوه تر ټولو لویه هغې ابتخار او یوه لویه شاهکاري یې دا ده چې دی فاتح د بیت المقدس ګرځېدلی ده. الله دې جوړ لره که غواړي چې په اړه باندې نور تحقیق وګوري. علماو مستقل کتابونه د په تاریخ کې جوړ کړي دي. علامه دکتور علي محمد صلابي د په اړه باندې مستقل بحث کړی د یو جل کتاب یې ده صلاح الدین ایوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس. الله دې جوړ لره وروره کامیاب اوسي. شفقت می جانان دغت مدا، ستال شفقت می جانان دغت مدا.